مهر نه دی عزیزان دا 10 درهم دی د 10 درهم به نو زه حساب در وښیم شرعي ولور پاو کم 3 تولې سپین زر دی فتاوا مفتی محمود رحمه الله صحیح سلو پاو کم 3 تولې سپین زر پاکستانی روپۍ تقریبا 9.5 روپۍ جوړیږي دا شرعي مهر دی اشه چې شرعي مهر 9.5 روپۍ سلو زما ستا کور کومه خواته ولاړی زه عام طور کوشش دا کوم چې زما استاد معاشره کم مشکل کم پریشانی زه هغه طرف ته لکه مثلا چې کله کله یو وبا راشي کله کله یو بیماری راشي علاقې لره نو بیا ټول هسپتالونه ټول ډاکټران هغه طرف ته متوجه سي چې دغه بیماری راغلی د مرد لپاره پکار ده چې دې بیماری روکتام چې دی هغه وکړو مخنیوي وکړو پرون د مدرسې لره ولاړم نو یو ښه مشر سپین ږیری راپسې رالی والمولوي صاحب زه له پلانۍ علاقې سره تعلق لرم په قوم هم پلانی یم والمولوي صاحب زموږ په کلي کې زموږ په کورو کې زموږ د قوم داسې بچیان هم ستا 40-45 کاله ته ورسېدلې تر اوسه پورې نکاح نه دي سوي پر کوره ناست دي دا یو او دویمه خبره دا ده چې د ماته تقریبا 160 را یاد کې چې زموږ خاندان زموږ قوم زموږ کلی 160 ښځې له کورو په خپله ولاړې وګرځېدلې ولاړې مال ولې والمولوي صاحب په موږ کې ولور ډېر ضروري دی او ډېر لازمي دی دغه ولور موږ تباه کړلو زما لور پر کور سپین سرې سوله زما لور و خور پر کور باندې زړې سولې هلته څوک وس نه لري د چې شي د ولور نو اوس د دې ذمواره به څوک یې عزیزانو وجه دا کم څوک په کور کې لور لري پریشانه دی چې زما د لور ولور څوک نشي ورکولی دا هغه ظالم بیا راواخله چې دی د بل چا لور غواړي په هغه ځای کې بیا دی د ولور خبرې چې دی هغه کوي چې کله دی د بل لور غواړي نو دی وایي ولور چې دی هغه عذاب دی چې خپله لور ورکوي بیا وایي ولور ضروري دی نو یې څنګه کوې دی ما یو ډېر مشر سړی ولیدی ډېر بزرګ سړی دی چې ما به علیحده ورته ویلې ته ما ته دعا کوه هغه خپله لور چې د هغه ډېره په ډېرو پیسو ورکړه مال دا ویلې مولوي صاحب نو زه خو مجبوره یم نو زامن راپسې دي زامن لرم نو زه زامنو ته په چیش کوزدا ور وکړم هی څه کوې مولوي صاحب هی څه کوې ته دا ته وایه څه ته د لور پر سر د ورور کور ښایسته کوې ته غواړې چې لور خرڅه کړي هغه روپۍ راواخلې بیا یې په زوی باندې خرڅې کړي الله اکبر سبحان الله دا قوم موږ ټوله زه دا قوم دا نه وایم چې موږ ټوله په خدای قسم پر روی زمین لا د دې وړ یو چې الله مې جهنم ته واچوي د خپلې لور سره به یو سړی دومره ظلم کوي دومره ظلم به سړی کوي لور خرڅوه روپۍ هرغه په زوی یې خرڅوه صحیح ده ټیک ده عزیزانو او د الله رسول فرمایي د نسایي حدیث دی وی الله ای الله زه د ښځې او د یتیم د حق خیال نه ساتلو څخه ډېر بیریږم د الله رسول فرمایي زه چې ډېر بیریږم یو د ښځې حق دی یو د یتیم حق دی له دې ډېر بیریږم او دا زما او ستا معاشره په دې خبرو ډکه د ښځې حق مې در پښو لاندې کړی دی د لور و د خور او د یتیم حق چې دی هغه مې تر پښو لاندې کړی دی یا الله زه په دې ډېر بیریږم او بیا جبه خبره دا د عزیزانو مهر نه دی مهر ولور اوس داسې خلک شته زموږ خپل قوم الحمدلله ډېر قومونه شته ډېر کاسیان راواخله سیدان راواخله د هغسې مطلب نور هم داسې قومونه شته چې هغه ښځې نه خرڅوي او یاره لکو دوه و درې ورکړه دا زما بچي ته یا زما خور ته نور ته پوهېږې کور دې پوهېږي دا ښه سیستم دی ښه ترتیب دی ښه خبره ده یاره لور پر ما حق لري نو زموږ خلک راولاړ سي دا خپله لور په ډېرو روپۍ ورکوي ولور زه منم په 1 کروڑ روپۍ سړی د چا لور وغواړي پروا نه لري جایزه ده خو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د زیات ولور ډېر خلاف د زیات ولور لا تغلو فی مهور النساء تاسو چیش کوئ
تاسو دا مه کوئ چې راولاړ سي په دا ولور کې ډېر زیاتوب چې دی هغه وکړئ لتکون عداوة دغه بلور به بیا ستاسو په مابینځ کې دښمني چې د هغه جوړه سي مه کوئ داسې مه کوئ شرعي مهر نه دی عزیزان شرعي مهر دا 10 درهمه دی د 10 درهمو به نو زه حساب در وښیم شرعي ولور پاو کم 3 تولې سپین زر دی پاو کم 3 تولې سپین زر دی فتاوا مفتی محمود رحمه الله صحیح سلو پاو کم 3 تولې سپین زر پاکستانی روپۍ تقریبا 9.5 روپۍ جوړیږي دا شرعي مهر دی اشه چې شرعي مهر 9.5 روپۍ سلو زما ستا کور کومه خواته ولاړی بیا که یو سړی وایي یاره زه غواړم چې د بی فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کوم مهر و زه هغومره کښېږدم هغه 110 تولې سپین زر ولو تقریبا 1.5 کیلو سپین زر جوړیږي په دا اوس حال کې قیمت چې دی پاکستانی روپۍ هغه 3.5 لکه روپۍ دی 3.5 لکه حضرت عمر فاروق فرمایي رضی الله تعالی عنہ که چیرې دا مهر دا ولور د عزت و د شرافت و کرامت و تقوا وای نو حق دا و چې محمد رسول الله مبارک خپل لور په عربو روپۍ ورکړی وای او په کربو ارزي حق دا و چې محمد رسول الله عائشه و صدیقه رضی الله تعالی عنها دا یې په عربو روپۍ غوښتلی وای خو یا دا نه کرامت دی نه شرافت دی نه تقوا ده د الله په دربار کې بیا ولې موږ داسې کوو عزیزانو بیا په ولې موږ دومره لوی ظلم چې دی هغه کوو څومره ډېر ځوانان دي په بار کې ناست څه کوي مزدوري کوي ولې مزدوري کوي په ما پسې 12 لک روپۍ ولور پاته دی په ما پسې 15 لک روپۍ ولور پاته دی نو بیا 15 کاله په ولور پسې په مسافرۍ کې تیر کې دلته ای بچی پر کور باندې زړه سوله دی څه کوي وایي زما خسر وایي خامخا به ولور پرکوي خسره یہ جهنمی